د نشې ژوند ښه خوند کوي که دا اوس یاره دا اوس ژوند نو پر بیا دی ښه څوک دې په کور کې ډېر یادېږي په کور کې خو نو معاینه ډېره بچیان لرې بچیان لرې مخکې چې نشې دې کولې هلته څنګه وي مخکې خو نو دا اوس دغه ولو بېګار ولو په نشه کې څنګه نشو کې خو یو رقم ژوند و اوس بل رقم ژوند و ژوند خوندونه دي بچی در یادېږي ولې نه اولاد ولې نه لمسی سبحان الله مینا ولې نه الحمدلله ګریبان ګر در یادېږي یادېږي صدقه دې سم مخکې څنګه کیسه مخکې نه کیلو نه تېراوله اوس یې رویه اوس یې رویه خیریت تکړه څنګه دی ژوند شکر دی الحمدلله څوک څوک دې یادېږي اوس اوس مونږ ګرد کور خلک یادېږي بچیان دې ستا و شکر مخکې چې نشې دې کول نشي مې کول خپل ځان لا رسېږي اجي صاحب ته ښه ژوند په خیر دی په کور کې څوک یادېږي څوک در باندې ګران مولا ګرده یادېږم کشنا یادېږم مینا یادېږم لمسیان یادېږي پوسې مخکې مې ځان یېرو پوسې هېڅوک نه اوس مې پوسې هر څه ولا په نو دا کمانډر ته اوس نو څه وایي چې انسان یې درته جوړ کړي پلار یې درته جوړ کړي نیکه یې درته جوړ کړي مخکې نو وروره نه ته وې نه پتین سره وم ځان رسوره کو حاجي صاحب ښه اوس نوی ژوند چې پیدا شو کمانډر صاحب مشر صاحب پوسې دغه زموږ مشر چې دی ډېر کم سړی هم دی او ما ته ډېر ښه نصیحت هم راته ښوولی دی او د ده په نصیحت که زه ولاړم زه به کامیابه یم که نه زه په کډي کې لوېدلی نوي ځوانانو ته څه وایي دا خلک په مستۍ کې نشې شروع کړي په مستۍ کې موږ دا ټول ته پیغام دی چې د نشو څخه د لاس پاک خوند نشته پکښې دغه د څه نومي ایرو انسان زیرو کوي په خدای مې قسم پنځه شپې ژوند یې ښه پر دې دنیا د خدای د رسول لار به نه سو ته څه وایې څه پیغام ورکوې یقینا چې دا موږ کوم لار اختیار کړې دي دا د مرګ لاره دي په دې کې هېڅ ګټه نشته ځوانانو ته څه وایې ځوانانو ته وایم چې دوی خپل ژوند ته ګوري خپل آخرت ته ګوري چې دا لاره دې اختیار نه کړي تاسو څه ورته وایئ حاجي صاحب زه خپله دا ورته وایم چې دا نشه چې موږ کوو دا موږ هره ورځ مړوي هره ورځ مړوي او چې اوس موږ برته را ژوندي ستړو نوی ژوند دی دا ډېر خوندور ژوند دی انشاءالله تعالی موږ به پر دا سمه لار باندې تېرېږو بیا به موږ کامیاب وو که نه موږ کډې ته لوېدلي ځوانانو ته څه وایي پوسې ځوانانو ته څه وایي چې نشه وکړئ که مه کوئ یا نشه به نه کوئ که نشه کول بس موږ ته کډې ته لوېدلي یو ښه د جهنم دوزخ ولایت ته څه وایې نشه ښه شی دی ته ښه بخیر الحمدلله اوس څنګه دي څوک یادېږي په کور یاره بس کلي علاقه مې ګرده یادېږي مخکې به خواږه شی له په یاد څوک ډېر در باندې ګران دی په کور په کور کې مور پلار دا پر ګران دي څو کاله دې نشه وکړه یاره تقریبا 15 کاله کېږي چیز نشه دې کول چرس نورم یا نور سره امکان شی دی خیر چرس لا بیا دومره غټه کیسه نه لري کومې نشې دې وکړې حاجي صاحب چرس نه دېرش کال څه کوم نوره بله کومه نشه بله مې په کابل کې شروع کړه دغه زمړې چې ښه دوی د الله تباه و برباد کړه کرسلا والا کرسلا والا نالک څو کاله دې وکړه یارې 15 کاله کېږي ښه چیز نشې دې کړي دي محترم چې په مخه راغلی دی نه دی څو کاله دې کړي دا مې یو 14 کاله کېږي تاسو چیز نشې کړي حاجي صاحب ما تقریبا په سن 1995 کې نشه شروع کړې بیا دا اوس تقریبا 10 کاله کېږي کومې نشې هره نشه مې کړې السلام علیکم قدرمنو په انسانیت مین خلک هغه خلک چې ورور تباه او برباد وي د انسانیت له لیکې وتلي او بیا و انسانیت راولي نو دا چې دی انسانیت ویلفیر فاونډیشن او دا چې دی کمانډر محمد الله دی دلته د روهینیانو د نشیانو علاج کېږي ما هم خلک ورته راوستلي کور یې ودان 3 میاشتې 4 میاشتې ورسره تېرې کړي دي اوس جګ جوړ دي ښه خوشحاله دي مخکې به ورونه او پلار ټول دنیا جن په عذاب و ګلی کلی نو دا دی چې دغه د انسانانو څخه انسانان جوړوي او دا دی د روهینیانو د علاج کوي دغه شاته نمبر دی ګور دا نمبرونه وګورئ که د چا په کور په علاقه کې چیرې روهیني یو نشهیي نو دلې به یې راولئ دی چې دی ټیک دی پیس اخلي دونه پیس نه اخلي لکه دا نور خالي چې دغه سنټر وچلی دا سنټر په دې کې اوس څو کسان
دې کې 15 کسان دي شپېته کسان چې دي خالي مردونه پراخو چې خالي عدده د ډاکټر د ناشتې دغه یې کېږي نور نه موږ ورتاړه ولې دي نه ونه هر سړی چې دی اوس کم از کم د ورځې 1000 روپۍ خو کم از کم خوراکه ده چې هوټل ته ورسې دال په 300 دي کوم 400 درې ټیمه خوراک کوي ګرانې نو دی چې دی بیخي کمه بس چلوي درځي چې اوس نو دا دروازه خلاص کړو دا د انسانیت دروازه ده کمانډر صاحب دروازه را خلاصه کړه دا د انسانیت دا د انسانیت دروازه خلاص شو جمال صاحب خدای شي ځان په خیر در خلاص دا د بیا د انسانیت دروازه خلاص شي یاران ماران ګرد کښنولي او ماشاءالله ماشاءالله دا د زمریان اوس مریان سول اوس مریان جمال صاحب حاجی صاحب د اختر مبارکي په کور سره وځي ستاسو د اختر مبارک سي مبارک څنګه دی اوس ژوند څنګه دی الحمدلله ته ښه جوړه بيدار بچی ده ښه ولاړ د نشو بعد اوس خوند کوي روان ځوانه ته څنګه شکر دی خیر ته ښه نو مینا بچان څوک دی ددن نو خامخا یا په نشه کې یا په نشه کې نو خاص نه یادېدله اوس یادېږي اوس مې یادېږي شو څو کاله د نشه وکړه نشه مې یاره شل کاله خو مې چرس کولی دي نور د چیش چرس مې څکولی خالي چرس خالي چرس نور بله نشه نه ده کړې نو چرس سړی دوی نه خرابوي یاره ته څنګه خراب کړی یاره ستاسو په ډي ان اې کوتي به انسانان نه یاست بل مخلوق ول پیرانان به یاوه چرس سړی نه خرابوي چرس سړی اوس کې مینې سره ډېره مینه کوي د قربانو خپلوانو سره ته چې بچا سوچ کو مینې زه به زار شو ده حاجی صاحب شه وای شکر رب بخیر دی خبره شه څو کاله نشو یاره نشه مې شل کال 15 کال چې دی وکړه چرس مې څکوله دا اوس کوم شوم سره شو نو د نشه ژوند شو کوس یا و ژوند بچی دی به شکل څوک دې ډېر یادېږي بس خدای ګرځه بچا کول ګرځي یادېږي ګرد یادېږي مخکې چې نشه دی کولالته څنګه مکه هر سره سیر ولا په خپل ځای دا نوي ځوانانو ته دا څه نصیحت کوي دا څه وایي چې نشه څنګه ځوانانو خو دغه وایم چې بس مې کوي دا شي څه خو به وکړي انکار وکړي او صحیح مهرباني ستاسو نوم منم رمضان څه نشه دی کړی څه نشه دی کړی یو چرس مې څکولی خالي چرس خالي چرس نو واده دې ستا بچیان دې ستا یا دا تاریخ نست نو څه وایي مور پلار ته څه وایي مور پلار خو مې لومړی دی نه دی نشه خو مې چندو کار نه دی یا څوک لرې ورور لرې څوک لرې ورور لرم نو دا خو به زه دوی ته وایم دا سړی خو چې دوی بس د معمولي په نشه کې راغلی دی نو ورور څنګه دی علاوالدین ته زه دا خواست کوم د کور جوړ کړي بچیان واده ورته وکړي چې د نشو څخه ځان خلاص کړي او په کاروبار باندې اخته شي واده غواړي که نه غواړي واده ولې نه صحیح ده ته به خامخا واده کوئ ور زما خواست دی علاوالدین وروره ستاسو مه خواست دی بس نشه خالي چرس چې دی هغه پاتېږي په دا نور درنو نشو یې ځان نه دی اخته کړي څنګه نو هغه نشو ته ولې نه ورنږدې سوی یا نو هغه خوند نه راکوي نه نو هغه خونه ژوند خراب کېږي دغسې ښه دی خو نه کوي ته څنګه د چیش نشي دي کړی ښه څو کاله 2 کاله کوزه موزه خو نه یې کړی نو واده دې کړی نو ولې د نشې شو کړی نشه بس اچانک کې پرېوتم اچانک نو دا واده به څه کوي دا بچیان نسل به جوړوي بس خو راغلو بس اوس ټریننګ وسولو نه دې بعد انشاءالله چیرې دی کور زرجون بیا خو به نشې نه کوي یا انشاءالله بس دا به ښه کار ته د چیز نشې کوي مار نشه کوي هره نشه دې څو کاله دی وکړه یا 2 کاله اوس نشه کوي که نه کوي بچیان لرې یا بچیان لري څوک دې یادېږي کور د کور بیا دي کور کې څوک کور کې مور ژوندۍ ده مور ژوندۍ نو بس دا نشه کې د پرېښو مور به ژوندۍ ده شکر دی مور خو نو په دنیا کې واسطه ده چې بچي غم کوي نو دغه به در وکړي واده به در وکړي بیا به د بچیان څه پیغام لرې ځوانانو ته دا پیغام لرم چې د آینده دپاره دې نشې ونه کړي باید نشې پرېږدي توبه وکړي توبه وکړي نشې ښه صحیح د سید سنټر نوم څه دی انسانیت ویلفیر فاونډیشن دی دلته څه وایي دا خو دوی نشه در سره وکړه نشو یې خلاص کړه کمانډر حمدالله ته څه وایي حمدالله کور یې وده ډېر ښه کړی دي ته څنګه یاست ته څنګه ته څه کوې دا زموږ یار دی د خو ما ته پولیس والا راوستلی دی روانه کړی چیرې ونیول
نو تا څه کول ته ولا بس کومه نشه کوې شمس کول شوق باندې اخته تقریبا شپږ کاله کېږي الله اکبر نو اوس څنګه علاج شوی هو بس حاجي صاحب ډېر مهنت را سره وکړي انشاءالله بچیان خو دې شته هو شکر څوک دې یادېږي په بچیانو زه یم زوی دې یادېږي نو مخکې یادېدی یا مخکې اسکول دونه شی در سره کړي مخکې د زوی یېرو مور یېرو مینا یېره ولا مینا او زوی در په یاد هو کوي بالکل دا انسانیت یې در کې ژوندی کوي بېشک دا بړوګان د لګان نه دي دغه شیان چې خرڅوي دا شیشه او دا چشم دا روین دا بړوګان د لګان دي په دې کې مینه محبت ورګلوي مینا او دا ګر شان ختموي دغه دې که نه دي نو دوی څنګه یاست تی خو نه وایه وایي بې نشې سر کډو دی سته یې د نشې سر سالم کوي او دغه دی وایي بې نشې سر کډو دی سته دا سر چی شي دی راورشي خو نه مور پکې شته نه مینا پکې شته نه مینه پکې شته نه محبت پکې شته یو دغه شیشه او نور شی پکې شته